سلامونه. بیا مو هم وخت په خیر. ما مخکې یاده وکړله چې تاجالدین سهاک به راسره وي، د هغوی سره به په اداراتو کې د کارونو پر ځنډ باندې غږېږو. دا یو له هغو مهمو موضوعاتو څخه ده چې ډېری خلک ورڅخه سر ټکوي او ډېری داسې وګړي شته چې له ولایاتو څخه راځي په میاشتو یا هم په اونیو باندې دلته اوسېږي په مرکز کې تر څو کارونه یې وشي. په ولایاتو کې هم همداسې د ولسوالیو څخه ډېر وخت کسان راځي او خپلو کارونو ته په تمه وي، یوې امضا ته به په تمه وي، دا یوه امضا به بیا په یوې اونۍ کې نه کېږي. دا نو یو له هغو مهمو ستونزو څخه ده چې حتی د دې ځینې یو څوک یعنې دې ته هم باعث کېږي چې ټول نظام بدنامه کړي. یو نفر کولی شي ټول نظام بدنامه کړي، ټول هغه اداره بدنامه کړي او ټول هغه سیستم بدنامه کړي. دا هغه ستونزې دي چې غواړو ورسره البته د تاجالدین سهاک سره پر دې موضوع باندې وغږېږو چې دغه ستونزې له کومه پیدا کېږي او څه پایلې لري، او همداراز څنګه کولی شو چې دغه ستونزې حل کړو. د حل لپاره هم کوم څه شته دی که نه شته دی؟ سهاک صاحب راسره د ستړي مه شئ. سهار مو نیکمرغه. مننه نظري صاحب، سلام تاسو ته او اغلې همکارو ته مې تمو ترڅنګ یې د مشرانو جرګې تلویزیون ټول لیدونکو ته سلامونه و نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې روغ رمټ اوسید. ډېره مننه. سلامت باشین، زنده باشین. آقای سهاک، همین مشکلاتی که در ادارات دولتی داریم سرمنشه از این کجا هست و چقدر میتونیم این مشکلات حل بسازیم؟ شما جوانانی که هستین نظر شما چی است در این راستا؟ اغلې په دولتي اداراتو کې په مجموع کې یعنې ډېرې ستونزې شته دي، یعنې د کاري ځنډ په اړه باندې. خو دلته باید یو څو مهمې موږ ذکر کړو چې یو خپله دغه اداري سیستم چې په افغانستان کې حاکمه ده، دا په یو نحوې کاري ځنډ ته لاره پرانیستنه ده. یعنې اداري سیستم په عامه معنا ورته په افغانستان کې چې حاکمه ده بروکراسي ورته وایي یا سنتي سیستم ورته وایي، چې دا خپله د ستونزو زیږنده ده. یعنې ستونزې له همدې ځای نه شروع کېږي. یو لامل همدا ده، په دې باندې به بیا هم بحث کوو. تر څنګ دویم لامل خپله یعنې دغه کارمندان دي، یعنې د صادقه کارمندانو کموالی په اداراتو کې چې یعنې صداقت په نظر کې نه نیسي او په یو نحوې باندې خپله دغه ټول نظام چې په افغانستان کې جمهوریت اسلامي افغانستان دا د پوښتنې لاندې بوځي او دا ډېری ستونزې له دوی نه هم شروع کېږي. او دریم لامل چې په اداراتو کې د کاري ځنډ لامل ګرځي ناامني ده، چې ناامني هم ډېری وخت په اداراتو کې د ستونزو لامل ګرځي. حتی کارونه په هفتو په ځنډېږي او تر څنګ دغه لاملونه د دې لامل کېږي چې ورځ په ورځ ستونزې زیاتې شي او خصوصا په ولسوالیو کې دا مشکل بیا بیخي زیات ده چې ناامني زیاته ده. حتی د ولسوالۍ مقام ولایتونو ته راغلی دی او خلک له ولسوالیو نه په ورځو ولایت ته یعنې منتظر که کله رام شي هلته انتظار وباسي او نوبت ورته نه ورسېږي. دا بیا طبیعي خبره ده چې دوی یعنې د خپل د حال د مشکل لپاره نورې خواوې ولټوي چې حتی د دولت مخالف ډلې خواته دوی رجوع کوي او اکثره خپل مشکلات هغوی سره بیالوي. یعنې دا خپله د ناامني هم په دې برخه کې نقش لري. مخکې تا فساد هم یاده وکړله چې فساد هم موجود وي. ځینې کسان یعنې هغه وړ اشخاص نه وي په اداراتو کې چې د دې باعث کېږي چې کارونه ځنډ شي، یا هم دا چې هغه صادق کسان نه وي چې په اداراتو کې چې خپل کارونه پر وخت باندې دغه کې تنظیم کړي. کاري ټایم مخکې مو کوم فکر کړی وي څه وخت مخکې دا اوازه وه چې باید یک شنبې ورځ یا یک شنبې ورځ رخصت شي، نه اوس پنجشنبې هم نیمه ورځ موږ رخصت لرو، یعنې یک شنبې هم د دې رخصت دی. سره د دې حالاتو باندې څومره کار ته اړتیا لري افغانستان چې باید زیات کار وکړي، باید صادقانه کار وکړي، باید یعنې په صادقه زړه باندې کار وکړي تر څو دغه سیستم یو څه لږ ښه شي او تر څو پر اداراتو باندې دولتي اداراتو باندې د خلکو باور زیات شي. نور دقیقا په دولتي اداراتو کې کاري ساعت خو فعلا یعنې په اونیزه ساعته باندې نظر کې نیول کېږي چې په افغانستان کې 40 ساعته یعنې یو کارمند په یوه اونۍ کې کار کوي. حال دا چې دا یعنې که موږ افغانستان ته پرتله کړو چې څومره ستونزې لري باید دا کاري موده وغځېږي، زیاته شي. که موږ مثال ورکړو جاپان هیواد کې دا اوس فعلا یعنې کارمندان یې 55 ساعته کار کوي په یوه اونۍ کې، چې هغوی یعنې دومره رسېدلی هیواد د
ولې بیا هم کاري موده د کارمندانو زیاته ده په صورت کې چې یو ځای له افغانستان سره ازادي اخیستې ده ولې هغوی چې زحمت وباسته زیار یې وباسته اوس حتی راپورونه دي چې په 2028 کال کې حتی د نړۍ 4م اقتصادي ځواک شي چې دا یعنې یو ښه زیری ده هغوی ته او موږ او تاسو ته هم خصوصا د افغانستان دولت ته دا لازمه ده چې په دې باندې صحیح غور وکړي او ترڅنګ یې داسې زمینې برابرې کړي چې کارمندان خپل واسیږي هغه څوک چې ښه کار کوي هغه باید تشویق شي لا زیات واسول شي او څوک چې کار نه کوي هغه ته باید په اصطلاح هغه مجازات شي اخطار ورکړل شي تر څو ځان بیرته په دې هغه کریکولم کې برابر کړي. یعنې اوس باور کوي چې 8 ساعته مونږ کارمند کار کوي څه باور کوي چې څه فکر کوي چې آینده کارمندان به څو ساعته کار کوي په دغه کې؟ دی اگر فکر کنم فقط 1 ساعت یا نیم ساعت اگر کار کنه بقیش واقعا په افغانستان کې هستن یعنی کسایی هستن که 8 ساعت هم در کل گفته نمیدانیم بله 9 ساعت 10 ساعت هم این تا ناوقت شب هم در دفتر می باشه کار میکنه اما بیشتر فیصدیش این قسم است که 8 ساعت ما 8 ساعت کاری داریم که 4 ساعت هم کار نمیکنه کسایی هستن که 3 ساعت هم کار نمیکنه. اگر این سیستم ما قسم باشه ما یعنی خواهان ازی بودیم چند وقت پیش گفت که روز شنبه هم رخصت شونه اگر این قسم باشه خب افغانستان به تباهی میره خدا نکنه باور که این قسم میشه. آقای سهاک یعنی شما میگین که اگر تایم کاری بیشتر شود شاید کار بکنن؟ خب مشکل اساسی ما قبلا در مقدمه گفتم که امی سیستم اداری که در افغانستان حاکم است مشکل اساسی از اینجا شروع میشه. یعنی سیستم اداری افغانستان طوری است که طوری عیار شده که کارمندا بیشترشان که در ادارات کار میکنه منتظر امضا هستند. حتی یک به اصطلاح یک در مراحل یک کار یادی هم حتی تا 30 قدم میرسه که باید از یک اداره بری به دیگه اداره حتی کاش که باز ادارات نزدیک هم باشه وقتی در کابل از ولایت کسی مراجعه میکنه بسیاری جا بلد نمی باشه شناخت نمی داشته باشه به اصطلاح میفهمه که یک وزارت کجاست دیگه وزارت کجاست به یک نحوی به اینا جور دادن است که باز وقتی که نزدیک هم باشه و رئیس بیگم وقت ملاقات ها می داشته باشه امضا با ماها و روزها و هفته ها باز مشکل اساسی کجاست وقتی تو به کسی شما به کسی به اداره مراجعه بکنین اوجا نیاز به امضا دارین و همون کارمند نباشه به مرخصی رفته باشه باز روزها طول میکشه تا که او کارمند بیای و باز امضا بکنه و کار تو خلاص شود یعنی این خیلی زجر دهنده است. همدې ستونزې څومره د ولایت نه مرکز ته کسان راځي یا هم د ولسوالیو نه ولایت ته کسان راځي څومره له ستونزو سره مخ کړي څومره وخت دوی په نظر کې نیسي چې باید خپل کار یې ترسره شي؟ زه بر سره یو خپله تجربه شریکه کړم. مونږ تازه د جمعي امتحانونو لارې نه کامیابه شولو د ښاروالۍ د کندوز ولایت ښاروالۍ ریاست ته نو هلته چې کله اوس موږ راغلي یاست د خپل د کارونو طی مراحل لپاره موږ سره تقریبا 40 کسان نور هم دي نو دا 15 ورځې شوې چې موږ له یوې ادارې نه بلې ادارې ته مراجعه کوو له بلې نه بلې ته مراجعه کوو تر څو موږ دا کارونه په یو نحوې خلاص شي ولې تر اوسه پورې موږ منتظره سو نتیجه نه ده معلومه دغه اوس هم چې دا مخکې ما یاده وکړله یوه امضا ضرورت ده هغه کم نفر چې موږ اړتیا لرو هغه چې دا امضا باید وکړي هغه نشته یا ځان یې مصروفه کړی یا چېرته تللی ده موږ ته هېڅ دقیق جواب نه راکوي. تقریبا 10 نفره دلته ټول په تمه د یوې امضا په خاطر باندې او باور وکوئ تاسو نظري صاحب چې دلته دومره مصارف زیات دي موږ دلته اکثر اتاق نیولی دلته د یو اتاق یوه شپه 500 افغاني تنه د اتاق هغه په اصطلاح بدون له خوراکه مصرف ده. یکی ما میگیم که ماشا کم هستن ماشا کم هستن ماشا خوب صحیح برابر هستن یعنی کسایی بودن که در کم ماش کم هم کار میکنن اما زندگیشان خوب هستن اما زندگی کسایی خراب هستن که این قسم سیستم میکنن به خاطر یک امضا بیشترین کارمندا یعنی همکارا را جور میته و ماها و تال میته څه کول پکار دی سهاک صاحب یعنی څه وخت مخکې ولسمشر اشرف غني هم ویل چې سیستم باید الکترونیکي شي که چېرته الکترونیکي سیستم شي هغه د الکترونیکي تذکرې هم تقریبا د ورځې ډېرې تذکرې اخیستل کېږي هغه د چارو ادارې رئیس هم خپل ټویټ کړی و دغه یاد یې کړی و چې ګواکې
مخ په زیاتېدو دي که دا سیستم الکترونیکي سي څومره به وکولی شي دغه ستونزې کمې شي حداقل دقیقا سموده وړاندې مسؤلینو دوباره کې بحث درلوده او یو ټلویزیون سره خبرې کولې چې هلته هم دا موضوع مطرح شو هغوی هم په دې باندې ټینګار دا و چې موږ هڅه کوو چې سیستم الکترونیک شي په دې چې دا بروکراسي سیستم چې کوم دا یعنې دا سنتي سیستم ډېرې ستونزې ولاړې کړي دي خلکو ته او د دې د په اصطلاح د الکترونیک کېدو لپاره ډېر مدت وخت ته اړتیا ده یعنې کلونه وخت نیسي خو بیا هم دوی مسؤلین باید ډېره هڅه وکړي چې دغه الکترونیکي د اداري سیستم د الکترونیکولو لپاره باید کار وکړي چې هر څومره زر وشي هغومره به د فساد مخه ونیول شي دغه اوس فعلا یعنې یو اداري کار چې څوک یعنې یو طی مراحل چې کېږي یو میاشت حد اقل وخت نیسي هغه اداراتو کې ولې که چېرته دغه سیستم الکترونیک شي نیاز نشته چې زه له ولایت راشم مرکز ته او خپل کار ته مراحل کړم الکترونیک ډیجیټل سیستم چې سي یعنې هر سړی کولی شي همغه د یوې ادارې ته مراجعه وکړي خو ټول کونیکټ ده یو بل سره یعنې کمپیوټرونه او بس ډېر یعنې د یو میاشت کار من کولی شو په یو ورځ کې څو ساعتو کې خلاص واقعا خیلی ساده میشه انشالله که مشکلات حل شود و از هر ناحیه‌ای که صحبت بکنیم واقعا تمامش بازم مسئله برای جنگ میشه وقتی جنگ نباشه ما انشالله که تمام سیستم‌ها و تمام موضوعات الکترونیکی میشه و ما میتونیم که به راحتی به موضوعات برسیم به راحتی به درس و تعلیم برسیم به راحتی بتونیم که سیستم اداری ما خوبتر شود فکر ما آرام شود ما میتونیم که خوب کار بکنیم ډیر زیات مننه سهاک صاحب چې راغلی زموږ ولنه مننه له تاسو نه هم ډیر زیات د تاسو هم ډیره زیاته مننه چې ملتیا هم راسره وکړله اوس هم یو ویډیو همکارانو چمتو کړې ده همدا وګورئ له دې نه وروسته به جواد احمدي راځي هغوی به له موږ سره د ورځې مهم موضوعات شریکوي درآمد یوتیوب چینل در افغانستان. امروزه روش‌های کسب درآمد از دنیای مجازی به مراتب بیشتر از قبل شده است. این روش‌های دیگر فقط به سایت‌های کلیکی و نمایش تبلیغ و غیره محدود نیستند، بلکه هر کسی با هر سطح مهارت می‌تواند از اینترنت درآمد کسب کند و اعتبار خود را بیشتر کند. علاوه بر این روش‌های کسب درآمد از اینترنت مانند کسب درآمد از یوتیوب مزیت فراهم کردن درآمد ارزی را نیز به همراه دارند که جذابیت آن را برای هموطنان بسیار افزایش می‌دهند. چگونه می‌توانیم از یوتیوب درآمد کسب کنیم؟ پیش از آن به مقیاس درآمد یوتیوب بپردازیم. ابتدا بهتر است مختصر توضیح دهیم که چگونه از یوتیوب درآمد کسب کرد. یوتیوب محبوب ترین شبکه اجتماعی ویدیویی است و به دلیل این محبوبیت جذابیت برای تبلیغات است. اگر تا به حال از یوتیوب استفاده کرده باشید حتما متوجه این موضوع شده اید که در ابتدا میان انتهای ویدیوهایی که مشغول تماشای آنها هستید محتوای تبلیغاتی پخش می شود، تقریبا مشابه که در میان برنامه‌های تلویزیون شاهد آن هستیم. فعلا در افغانستان بیش از 150 سایت از طریق گوگل ادسنس درآمد دارند. یک تعدادی از مردم به این باورند که در افغانستان درآمد آنلاین امکان ندارد، ولی خوشبختانه فعلا درآمد آنلاین از طریق چینل یوتیوب، وبسایت و اپلیکیشن های موبایل در افغانستان امکان پذیر است. شما هم می توانید از همین حالا شروع کنید. چینل یوتیوب و یا وبسایت خود را آماده کنید و به صورت آنلاین گوگل ادسنس را درآمد پیدا کنید. پیسه در حساب‌های بانکی افغانی اضافه می شود. بین تاریخ 15 تا 23 هر ماه بیلانس می شود و در بین 2 تا 6 روز در حساب بانکی شما جمع می شود. حال که فرصت کسب درآمد دلاری از یوتیوب فراهم است، وقتش است آستین‌ها را بالا بزنید و با تولید محتویات جذاب از این فرصت استفاده کنید. فقط فراموش نکنید که این مسیر پولدار شدن نیست. مسلماً در سالهای اول باید صبور باشید تا در نهایت به درآمد قابل قبولی از یوتیوب برسید.